السلام علیکم زما پښتنو ورونو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما ورونو خویندو تاسو ته پته ده چې روزې شروع شوې. څه احتیاط داسې دي چې هغه تاسو ضرور د روزو په ورځو کې وکئ او په دې باندې عمل وکئ. زما ورونو خویندو چې د افطاري ټیم شي کم ماشوم یا لوی مشر کشر چې کم پاس په کوټه چت ته ختلی وي یا داسې اذان ټایم د افطاري ټایم او څوک واشروم کې وي یا څوک بهر لاره کې وي، نو د اذان ټایم داسې وي چې دی کې هر انسان اوتر شي په منډه وي. که واشروم کې نو اذان سره ټول کور والا پې چغې شروع کړي چې زر روزه. دې کې اکثر خپه وخویږي، ماشوم خوږ شي، لاس خپه خوږ شي. چې کم کس بره چت باندې وي او ورته اذان سره एकदम ټول اوترېږي په چغو کې چې اوس شابه افطاري ټایم دی او د هغه هم تلواري او په منډه راکوزیږي نو په وړو نه پروزي، خوږ شي، زخمی شي. یا داسې په لاره باندې تاسو روان یې په بازار کې یا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته روان یې چېرته ځئ کور ته راځئ او په لاره کې داسې تاسو ته اندازه وشي چې اذان وایي او د افطاري ټایم دی، نو تاسو که په موټر سایکل یې که په ګاډي کې تاسو اکثر سپیډ هغې ته زیات کوي او تاسو وایي چې زر ورسو، نو په دې زر کې ډېرې زیاتې حادثې مخې ته راځي او ډېر خلک په دې کې نقصانېږي، تکلیف کېږي. نو زموږ ورونو خویندو تاسو ته موږ دا خواست کوو چې روزو کې ډېر زیات خیال وساتئ د خپل ځان، د خپل ماشومانو، مشرانو، کشرانو. ټوله ورځ انسان ډېر زیات صبر نه کار اخلي، خو صرف دغه لږ ټایم چې کم د 10-15 منټ د افطاري ټایم، همدې ټایم کې انسان بالکل اوتري او دې ټایم کې په منډه وي. دا بس یو عجیبه غوندې خبره چې دا لږ ټایم ګینې صبر خو انسان کې وي، خو دا ټایم داسې چې هر انسان وایي چې بس زر کور ته ځان رسوم. که په چت چې زر په منډه لاندې کوشم بس الله اکبر شو چې الله اکبر سره به زه فوراً منډه وام. نو ډېر زیات احتیاط کوئ او کم انسان چې د کوره بهر یو افطاري ټایم شي نو ښه په آرام سره خپل کور ته راځئ. به دې ورځو کې کم خلک چې اکثر افطاري ټایم کې بهر بازار کې وي یا د هغې څه داسې مزدوري وي، داسې کار یا داسې روزګار چې هغې لیټ راځي او په لاره کې داسې ورته دغه وي چې زه به لاره کې یم چې د اذان به وشي، نو داسې زموږ وروڼه خویندې چې کوم داسې جاب کوي او یې لیټ راځي، نو خیر دی هغې د دې ورځو کې ځان سره کجورې 3-4 دانې په ښه ښکلې شاپر کې تاوئ، د جیب کې ساتي او چې هر ځای کې اذان وشي تاسو هغې نه یو دانه خورئ او خپل روژه به ماتولی شئ، خو کور ته ښه په آرام سره راځئ. دې ورځو کې اکثر اکسیډنټ او داسې حادثې وغیره ډېرې زیاتې کېږي، نو د ډېر صبر نه کار اخلئ او د ځانونو خیال وساتئ. باقي زموږ ورونو خویندو الله دې دا روژې موږ ټولو مسلمانانو پورې بختورې کړي او د دې روژو د برکته دی الله زموږ د ټولو مسلمانانو هر قسمه غم او تکلیف او مصیبت او وبا لرې کړي. الله دې په خپل رحم او کرم فضل وکړي. په لوی الله سپارم د الله په امان.